خدایم غرق که خیرنو 200 دا ما په خدای په 600 روپۍ اخیستی چې قسم مې درته وکړه حقبین نه پوښتنه وکړه نو دې کې اوس څه چل ده ښه ښایسته ده ښه رنګ ته لاړ شې په 3,500 په 4,000 روپۍ لونګۍ اخلي ته ځان سره لږ فکر وکړه چې په دې 3,500 روپۍ دې تا چې شي نه کېږي اوړه دې پې کېږي غوړي به بیا وایه هله چې تنخوا مې د میاشتې تر اخره نه نو خاورې به ورسېږي سته په 3,500 پټګی واخلې لونګۍ په 2,000 خولۍ واخلې 1,000 روپۍ تسبیح واخلې د 1,500 پسې سپری واخلې بوټ واخلې خو په تنخوا دې غرقه کړله لاړ شه په 200 روپۍ چاپلاکې واخله په 500 خولۍ واخله په 600 لونګۍ واخله په 1,000 روپۍ د کالي د اختر دپاره وکړه هېڅ وخت مشکل سره نه نو ته چې له هغه چا سره ځان ډغره وهې چې هغه د میاشتنی عاید د هغه 15 لکه 10 لکه افغانۍ ده هغه په 3,500 چې لونګۍ واخلې خو ضبط لري تا ته خیر څه 20,000 15,000 10,000 روپۍ د تنخوا یا د ورځې 500 مزدوري کې بیا ځې وروره ګوله ولا دا سوچا ورېښم ده ما دکاندار یې لسې دا خولۍ واخله 6,000 خولۍ وه دا د ما خبرې اوري او په 3,500 لونګۍ د مال د ما سر او د ما د هغه د دومره قیمت هغه نه ده چې زه په 6,000 روپۍ خولۍ واخلم او په 3,500 روپۍ پټګی دا 10,500 روپۍ سولې 10,500 روپۍ چې هر شی زه وغواړم پې باندې کېږي خدایم بیخ شین که دا دې شی را جي کړی ده پیدا وروره غلطه ورته وایم نه ښه ورته وایه جنرال صاحب حقیقت ده همدغه دکاندارانو ته دا لونګۍ په 600 په 800 راځي په 3,500 در باندې خرڅي خالي نوم یې پېښی ده خلاص بالکل عادل وروره مایک ماته که اوس بیا بل څوک راجه کو عادل وروره یا دغه اول اوسه ووایه زه دغه ته مایک